بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د رمضان میاشتې 12مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د وري میاشتې 14مه نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د هریرود مرغاب دریایي حوزې له رئیس سره لیدنه. په دغه لیدنې کې د دې ریاست مسؤلینو د ځمکو خړوبولو برخه کې سته ستونزې د هرات والي سره شریکې کړې. د هرات اطلاعات او کلتور رئیس د خبریالانو ستونزو ته په رسیدو ټینګار. دغه ریاست وایي د خبریالانو ستونزو ته ورسیدو ته هوډمن دی. او د هرات د عیسایي ادارې له لوري ورځنی 1500 د برېښنایي د پیژندپاڼو فورمو ویش. دغه اداره وایي د میاشتې 9 میلیونه عواید راټولوي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمری یم. د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار، د هریرود مرغاب دریایي حوزې رئیس مولوي سردار ولی مزمل پښتون کې د هریرود د سیند مسیر کې 8 ولسوالۍ استازو سره لیدنه وکړه. د دغه ولسوالۍ استازو په یاد لیدنې کې د خپلو کرنیزو ځمکو خړوبولو برخه کې د اوبو کمښت ستونزې د هرات والي سره شریکې کړې. د هغوی په خبره په روان کال کې د ورښتونو کموالي له امله د خپلو کښتونو خړوبولو برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او د هرات والي څخه یې وغوښتل چې د دغه ستونزو حل لپاره د سلما بند یوه اندازه اوبه ایله کړي. بلخوا هم د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار هدایت ورکړ چې د کروندګرو اوبو کمښت ستونزو حل لپاره په ثانیې کې 80 متره مکعب اوبه د سلما بند څخه خوشي سي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره د زیاتې غونډې وسي او عملی اقدام دی وسي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د خبریالانو د ستونزو د حل او ملاتړ لپاره هوډمن دی. ښاغلی حقانی دا څرګندونې د هرات له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړې او ویل د دې ولایت د رسنیو د ټولنې د ستونزو د حل په موخه دي د رسنیو د ملاتړ او څارنې کمیټې غونډې لا ډیرې او پیاوړې سي. مولانا حقانی زیاته کړه چې د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت د فرمان له مخې پریکړه سوې چې له اطلاعات او کلتور وزارت پرته هیڅ اداره د رسنیو په مسایلو کې د مستقیم لاسوهنې حق نه لري. مولانا حقانی وویل په هرات کې به د رسنیو ستونزې د رسنیو د ملاتړ او څارنې کمیټې له لارې حل سي او د پخوا په پرتله باید د رسنیو د څارنې او ملاتړ په کمیټه کې غونډې جوړې سي. ښاغلی حقانی زیاته کړه چې د اطلاعات او کلتور ریاست د رسنیو د ملاتړ او څارنې کمیټې ترڅنګ دی او د دوی د پلانونو ملاتړ کوي. په همدې حال کې هرات ولایت له کابل وروسته تر ټولو زیاتې فعالې رسنۍ لري او د اطلاعات او کلتور ریاست په هلو ځلو د دغه ولایت د خبریالانو لپاره ښه کاري شرایط جوړ کړي دي. د هرات د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي چې دوی هره ورځ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د برېښنایي پیژندپاڼو 1500 فورمې ویشي. د دغو مسؤلینو په وینا د برېښنایي پیژندپاڼو له ویش څخه د دغه ریاست میاشتنی عواید 9 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي د خپلو پیژندپاڼو له پروسې څخه راضي دي او د لا ښه خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د شمېر پر زیاتوالی ټینګار کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش یو مرکز. مسؤلین وایي دوی هره ورځ د پیژندپاڼو 1500 فورمې ښاریانو ته ویشي چې د یوې میاشتې په لړ کې تر 9 میلیونه افغانیو پورې عواید راټولیږي. د عیسایي ریاست مسؤلین زیاتوي چې د دې ادارې کارکوونکي هڅه کوي چې د هیوادوالو غوښتنې ژر تر ژره حل کړي. او خلکو ته خوشحاله دي، مراجعین هم ډیر دي. دا هم دا دلالت کوي چې دلته ښه کار ورته کیږي او د خلکو کار ښه مخته ځي. په مرکزو کې هم او د ریاست خاص هم خو نظم د مراد کې خو تسخیر انشاءالله روانې دي. راځي چې خپل ځانو ته دې
ښه زمینه برابره ده په ټولو مرکزو کې انشاءالله ښه همکاري هم ورسره کېږي کارونه هم ژر تر ژره پر مخ وړل کېږي. د دغو چارواکو په وینا له څو میاشتو راهیسې د دوی د برېښنایي پیژندپاڼو د انلاین فورمونو په ډاونلوډ کولو کې د ستونزو له امله د فورمو د ویش بهیر په افلاین یا حضوري ډول پیل شوی دی. یو شمېر ښاریان په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو پر زیاتوالي د ټینګار ترڅنګ وایي چې د نوبت له مخې د دوی اسناد څېړل کیږي. موږ د دولت څخه دا تقاضا لرو چې دغه بخش کې کار چټک کړي. ادارې ډېرې کې موږ 15 میلیونه جمعیت خالي په هرات کې لرو، د نور ولایتونو دا هم دلې راځي. نو موږ غواړو چې مرکزونه ډېر شي، کارمندان ډېر شي. دغه زموږ تقاضا ده چې دغه روان چې یوه میاشت 2 میاشتې ټول کار موږ غواړو په یوه هفته کې خلاص شي. الکترونیکي تذکرې د دې لپاره اخلم چې تر کاغذیانو بېتاره دي او کاغذي تذکرې چې دي ژر خرابېږي. الکترونیکي تذکرې چې دي ډېر خوندورې دي او کوچنکې هم دي. د یادولو وړ ده چې د هرات ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست د عوایدو د راټولولو او د فعالیت په برخه کې د هیواد د ولایتونو په پرتله له لوړپوړو ریاستونو څخه دی. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د مخابراتي شرکتونو له یو شمېر استازو سره په کتنې کې وویل چې دا مهال د دغه ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې د امنیت په تامینولو سره د خلکو د مخابراتي شرکتونو د انتنونو د پرې کېدو او د انتنونو د نشتوالي ستونزې هواري کول غواړي. مولانا حقانی وایي مخابراتي شرکتونه باید د انتنونو د پیاوړتیا او برابرولو له امله د لرو پرتو ولسوالیو په کچه پراخ خدمات وړاندې کړي. له بلې خوا د هیواد په لویدیځ کې د روشن شرکت استازی سید فاروق سادات وایي چې په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګښت سره دغه شرکت هڅې کړي چې په لرې پرتو سیمو او سرحدي نقطو کې د انتنونو د نصبولو په موخه د هغوی خدمتونه تر ټولو لرې ځایونو ته ورسوي. په دې کتنې کې د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د روشن شرکت لخوا د کلتوري کارونو او ښوونیزو پروګرامونو د پراختیا غوښتنه وکړه. خو د یاد شرکت استازی څرګنده کړه چې یاد شرکت په دې ولایت کې د کلتوري پروګرامونو جوړولو ته لیوالتیا لري. په غوریان ولسوالۍ کې 200 یتیم او اړمن ماشومان د عاطفي بنسټ لخوا تر ښوونیز پوښښ لاندې راځي. د پوهنې د مسؤلینو او عاطفي بنسټ ترمنځ د همکارۍ د هوکړې پر بنسټ په 1402 ښوونیز کال کې د غوریان په ولسوالۍ کې له 200 یتیمانو او اړمنو کورنیو سره چې هلکان او نجونې د اقتصادي بېوزلۍ له امله ښوونځیو ته له تګ څخه بې برخې دي، د دوی د ښوونځي اړتیاو لکه جامې، کڅوړې، بوټان او د لیکلو توکي به د دې بنسټ لخوا ورته چمتو سي. په دولتي ښوونځیو کې د 200 یتیمانو په شاملولو سربیره د هرات په 5 لرې پرتو ولسوالیو کې د دولتي ښوونځیو د 1500 ښوونکو لپاره د ظرفیت لوړونې سیمینارونه او د دغه ولسوالیو اړو زده کوونکو ته د لیکلو توکي ویشل هم د دغه بنسټ په کاري پلانونو کې شامل دي. په هرات کې د ټولنیزو کارکوونکو د فعالیتونو په اړه غونډه وسوه. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هرات ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست په مرکزی دفتر کې له یونیسف سره د همغږۍ غونډه جوړه کړه. د هرات د کار او ټولنیزو چارو رئیس حافظ میرزا محمد ابو منصور په ولسوالیو کې د ټولنیزو کارکوونکو د فعالیتونو د پیل او د ماشومانو د ساتنې د شبکو په جوړولو خبرې وکړې. په دې کتنې کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس حافظ میرزا محمد ابو منصور د ښوونځي د یونیفورم د چمتو کولو او د خواجه عبدالله انصاري یتیمخانې د ماشومانو د روغتیایي ستونزو د هواري په برخه کې له یادې ادارې څخه د زیاتو مرستو او همکاریو غوښتنه وکړه. له بلې خوا یونیسف ویلي چې دوی د ټولنیزو کارکوونکو فعالیت پیل کړی او په ولسوالیو کې د ماشومانو د ساتنې شبکې جوړوي. د هرات د صنعتي ښارګوټي 5م سرکټ ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د صنعتي ښارګوټي 5م سرکټ د هرات ولایت د برېښنا رئیس الحاج ملا خیر محمد معراج او د هرات ولایت د صنایعي خونې د غړو لخوا پرانیستل سو. د هرات ولایت صنعتي ښارګوټي ته د شهدای 24 هوت له سب سټیشن څخه د 20 کیلو ولټ 4 لاینونه برېښنا ورکول کیږي چې د صنعتکارانو د غوښتنې د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د هرات د صنعتي ښارګوټي ټولې 4 لاینونه زیات بار سوي دي.
په دې موخه د هرات د برېښنا ریاست د تخنیکي ټیم لخوا د 2.9 میلیون افغانیو په لګښت دغه پروژه د هرات د برېښنا د ریاست لخوا د صنایعو او صنایعي خونې په همکارۍ پلې سوه چې شاوخوا 1800 متره اوږدوالی درلود چې د هرات ولایت د صنعتي ښارګوټی د صنعتکارانو لخوا چمتو سوی دی. د یادونې وړ ده چې یاد سوې پروژه 6 کیلومتره اوږدوالی لري او د شهدای 24 هود سب استیشن څخه د صنعتي ښارګوټي د لومړي فاز تر وروستي پورې پلي کیږي چې د څه باندې 10 میګا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د هرات په 2 ولسوالیو کې له 414 کورنیو سره نقدي مرسته وسوه. د هرات د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلینو د هرات ولایت په کوشک کونه او کوشک رباطسنګي ولسوالیو کې د نقدي مرستو اعلان وکړ. د دغه ولایت د مهاجرینو چارو رئیس مفتي ادم خان سعد د باختر اژانس له خبریال سره په خبرو کې وویل چې په دغه مرستو کې له 414 کورنیو سره مرسته سوې ده چې له دې جملې څخه 116 کورنیو ته 14,500 ژمنۍ او له 290 نورو کورنیو سره 32,000 نقدي مرسته سوې ده چې د کوردایت بنسټ له لورې وویشل سول. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ له تروریزم سره د مبارزې مدیریت د هرات ولایت د عمومي امنیتي اوضاع د منصوبینو په همکارۍ د یو کشفي عملیاتو په بهیر کې د دغه ښار له مربوطاتو څخه 3 تنه د ناقانونه وسلو د لیږدونې او قاچاق په تور ونیول. همداراز د هرات ولایت د 11مې امنیتي اوضاع د پولیسو منصوبینو د یو بل کشفي عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت له اړوندو سیمو څخه 3 تنه د ناقانونه وسلو د لیږد او ساتلو په تور چې امنیت یې خرابول ونیول. له دغو کسانو څخه 2 میله توپنچې او نور توکي ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د 10مې امنیتي اوضاع مجاهدینو په دې سیمه کې یو تن د یو موټرسایکل د غلا په تور ونیول. له دغه کس څخه یو غلا سوی موټرسایکل هم ترلاسه سوی او اوس تر څارنې لاندې دی. دغه راز یاده اراده د اسنادو په ښکاره کولو خپل خاوند ته وسپارل سوه. په پښتون زرغونه ولسوالۍ کې له 490 کورنیو سره نقدي مرسته وسوه. د هرات ولایت د مهاجرینو او د راستنولو چارو ریاست او د ریلیف اسلامي مؤسسې یا د کور ترمیم پروګرام لخوا له 490 کورنیو سره نقدي مرسته وویشل سوه. د اندازه د پورتنۍ ادارې لخوا د 20 کورنیو لپاره شاوخوا 22,000 افغانۍ او د 4 کورنیو لپاره 11,000 افغانۍ وویشل سوه. د هرات سیمه اداره وروستي شایعات چې ویل کیږي د اسلامي امارت ځواکونو په جماعت سره د تراویح لمونځ ادا کولو لپاره د دغه ولایت اوسیدونکي په جبر اړ ایستلي په جدي توګه ردوي او دغه کار بې بنسټه او د حقیقت څخه لیرې بولي. شایعاتی که در صفحات مجازی و رسانه ها دست به دست می شود که گویا افراد امارت اسلامی افغانستان در سطح شهر گشت گذار می کنه و مردم را به ادای نماز تراویح به جماعت مجبور می سازند. اداره محلی هرات کاملا این موضوع را رد می کنه و هیچ حقیقتی نداره. اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سه‌شنبه هرات شهر لمر 11 درجه 22 تیتای و، غوریان لمر 11 درجه 24 تیتای 9، کراخ لمر 11 درجه 18 تیتای 8 او پشتون زرغون لمر 11 درجه 0 تیتای 9. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرچکې. د هرات والي د هریرود مرغاب دریایي حوزې له رئیس سره لیدنه. په دغه لیدنه کې د دې ریاست مسؤلینو د ځمکو خړوبولو برخه کې سته ستونزې د هرات والي سره شریکې کړې. د هرات اطلاعات او کلتور رئیس د خبریالانو ستونزو ته په رسیدو ټینګار. دغه ریاست وایي د خبریالانو ستونزو ته ورسیدو ته هوډمن دی. او د هرات د عیسایي ادارې له لوري ورځنی 1500 د برېښنایي د پیژندپاڼو فرمو ویش. دغه اداره وایي د میاشتې 9 میلیونه عواید راټولوي.
درنو قدرمن لیدونکو دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه تر بیا مو پولیس شتون ته لاس سپارم.